د مچمچیو اصل څنګه لاسته راځي او روزنه یې څنګه کیږي؟ په اوسنۍ خپرونه کې په همدې اړه معلومات ورکوو. سلامونه، وخت مو په خیر. زه ابراهیم محتاج یم او زما څنګ ته چې ولاړ دی محمد رؤف، دی د مچمچۍ روزنه کوي او په دې اړه به معلومات راکوي. محمد رؤف خانه، جوړ په خیر. وخت په خیر تیریږي، په جوړې خیرت دی. خوشحاله اوسې، جوړ اوسې. ډېره مننه کوو. رؤف خانه، د مچمچیو د هغه د روزنې او اصلو په اړه به معلومات راکوي. ستا سره به خبرې کوو، پوښتنې به درڅخه کوو. څونه وخت کېږي دغه کار کوې؟ تقریبا 8 کاله 9 کاله کېږي چې زه په دغه کار باندې لګیا یم. فعلا ښه دی، بد نه دی، ښه ګزاره کوي، راته ښه مزدوري راته جوړوي. خو داسې ده چې اوس روزنه به بیا درته دننه په صنده کې معلومیږي. بالکل، هغه به هم ګورو. ټول معلومات به ته راکړې راته د خیره سره. اول د واره چې دغه کار را پیلوي، دغه مچمچۍ دې څنګه پیدا کړې؟ دا څنګه پیدا کېږي؟ دا رانیسي، په پیسو باندې رانیول کېږي. بیا که یو صندوق رانیسي، که دوه رانیسي، خو خپل کاروبار ته سړی خپل اقتصاد مطابق دونه مچمچۍ به رانیسي، هغه بیا پر کال اضافه کېږي چیچان کوي. چې هغه چیچانه طریقه زه بیا نن په صندوق کې درته ښایم. ښه، هم بیا وروسته وګورو د دوی د ژوند طریقه او دغه نظم او نظام او دا څنګه دی. اوس دا صندوقونه باید په کومه طریقه ورته جوړ سي چې د دوی ژوند تېرولو دپاره مناسب وي. په دې کې څنګه کیسه ستا صندوق په جوړولو کې؟ هیڅ کیسه نشته صندوق په جوړولو کې. یو خو صرف دلته لاس دانه چوکټان په دما باندې کې راځي. هغه بیا خپل یو رقم هم دی، هغه په کمپنۍ ورته جوړوي. خپل کمپنۍ دی، لکه یو په جلال آباد کې د بعضې چینایي مامان هم راځي. هغه بیا ورته چاپاو دی په خپله، چې موږ په هغه شورګینیانو کې ورته تېر کړو. نور شورګینی دی خپله پې جوړوي. او نور صندوق یا سړی کولی شي جوړ یې کپ کت خالي دغه یو صندوق چې نجار ته وروړي، بس درته جوړوي په دغه طریقه باندې. ته اوس دلته اخته وې، دغه دې خراب شوی صندوق دې جوړوي؟ اوه، دا چې کوم صندوق خراب شوی وي، یا مثال یو ځای مات شوی وي، یا مثال کوم سوری وي پکښې کې، هغه بندوو په کت صرف یو سوری مخې ته پرېږدو چې دغه مچۍ رافته آماد وکړي. ښه، نو دا مچمچۍ څنګه د صندوق څخه نه ځي؟ دوی څنګه دلته مخته کوي؟ څنګه دوی د دې ځای ولې نه ځي؟ دا خپل باچا لري دلته په صندوق کې. لکه دا داسې دی لکه د دوی خپل کور. او دا په دغه خاطر باندې نه ځي. دلته دوی خپل باچا لري، هغه خپل باچا خپل امر ورته ورکوي چې تاسو به نن دغه کار کوئ، نن به دغه کار کوئ، نن به هغه کار کوئ. د صندوق دی ځکه نه دی چې د ژوند ټول په همدغه صندوق کې برابر دی. هېڅ شي ته هغه نه لري، ضرورت نه لري چې بل ځای ولاړ شي. دغه باچا په یوه صندوق کې؟ دا په هر صندوق کې یو دانه شته. په هر صندوق کې یو باچا شته؟ اوه. ښه، نو اول چې سړی دغه کار را پیلوي، اول به باچا رانیسي او که به مچمچۍ رانیسي؟ مچمچۍ رانیسي، مچمچیو کې خامخا باچا وي. ښه، او چې باچا نه وي کې هغه صندوق کې یو څوک در باندې خرڅوي نه، او که نه وي کې بیا درته وایم چې په دغه کې باچا نشته دی، قیمت یې دغه نه دی. ښه، باچا نو څنګه معلومیږي؟ د نورو څخه جلا یې معلومیږي که نه؟ جلا نه دی، نور نه دی جلا، فقط صرف غټ دی. ښه، یعنې هغه معلومیږي چې دا باچا دی؟ او هغه وروسته معلومیږي. هر څوک به نو نه پوهېږي؟ یا داسې چې اوس یو طریقه یو سړی ورته وښایي، بیا هر څوک پې پوهېږي، خو شاګردي غواړي. بالکل یې غواړي. نو تا مخکې د دې کار د پیلولو څخه په دې کار کې د تجربه درلوده؟ یا زما پلار په دې کې تجربه درلوده. ما دغه سره شاګردي وکړه، 2 کاله دغه سره وګرځېدم. بیا مې په خپل پلار پر کور کښېنوی، اوس زه پکې یم په دې کار پسې. ښه، نو د باچا یې لیدلی شو؟ اوه. ښه، صمیمي صاحب ته لږ رانږدې شه چې د باچا یې ووینو چې دا څنګه دی، د نورو څخه څه فرق لري. بسم الله. دغه شورګینیانو طریقه ده چې اوس دغه ته خالي موږ ورتېروو. موم یې کومه دي؟ په کوم ځای کې ورتېروئ؟ په هغه کې معلومیږي. نظیر ګله، ته یو دانه موم او فریم واخله، ما غر واخله. اوس خو دلته ماته باچا زه نه پېژنم، نه را معلومیږي. خو اوس چې زه درته وښایم بیا په خپله بل ځای هم پېژنې. دی د دې ځایه نه وځي، دا نور مچمچۍ ځي او راځي، دی دلته ناست وي. دا چې کله مچمچۍ په صندوق کې ډېرې شي، اوس په دې صندوق کې مچمچۍ د خپل صندوق مطابق دي. ښه، چې کله پکښې ډېرې شي بیا نو دی دغه کوي، بیا د باندې وځي، داسې په یوه درخته کې کښېني لکه دغه. دلته بیا موږ بل صندوق ورته راوړو، نوي شورګینیان ورته یې ږدو، بیا په هغه کې وبېلوو.
په یوه صندوق کې تقریبا څو مچمچۍ یي؟ د 3000 نه کمې نه وي، اضافه ته 5000 تر 10000 پورې هم پکښې کېږي. نو دا به د وخت په تېرېدو سره چې دوی دلته چیچان باسي زیاتېږي به هم؟ دا په کال کې یو ورځ زیاتېږي. دغه اوس دغه یو صندوق نه ده، دا په کال کې یو بل صندوق مچمچۍ هم جوړولی شي. ښه، دوی دلته په دغه خپل شورګني کې د عسل ورکوي؟ اوه دغه موم دی. ښه، اوس دغه خالي دغه لاندې ځای نه دی، ښه دا جوړ شوي دي تیار؟ دا اوس تیار پرون جوړ شوی دی. ښه، د ماښام چې ورکېږي تر سهاره پورې بس دغه شورګینی دی دا رقم برابروي، دغه نوی شورګینی دی. دا چې یو ډک سي هغه راایسته کوي بیا بل ورته کښېږدي؟ بیا بل ورته کښېږدوه چې څو به خپله شورګینیان چې څونه په کار دي څوم هغه پوره کړي نه دي، چې کله هم پوره کړل بیا دلته ورته پرېږدو چې د چیچان کې پکښې وکړي. د دوی د وتلو د ننوتلو لار چیرې ده د صندوق؟ دا صندوق خو شاوخوا بند دی. یا مخته یې لاره شته ده، دغه لاره یې دغه ده، دا یې لاره ده په دغه باندې ځي او راځي. ښه او باچا یې کمه دی؟ بادشاه پسې زه د دې ګورم چې را پیدا یې کم درته غږ کوم. چیرې پټ سوی دی؟ په دا شورګینیانو کې ګرځي، نو دا خو د لاس دواړه شورګینیان نه دي، دغه ټولو هغه دی کوي، نظارت دی کوي. ښه، یعنې ګرځي؟ او دا په دغه لاس باندې شورګینیانو کې ګرځي. ولا نو باچا هم فعاله سړی دی، ګرځي شاوخوا. بادشاه خو ډېر فعاله دی. چندی که شته دی که اصل بیا دغه دی چې دا اوس نوي اصل راغلی هغه دغه ته وایي. دا اوس د نن ورځې اصل دی. ښه، نو دغه اصل بیا د دې څخه د چوکاټ چې تاسې راواخلي دا بیا څنګه ځینې را جلا کوي؟ خپل یو شی می لري؟ ماشین لري، بیا هغه ماشین ته وراچوو چې هغه کار به هم زه درته کوم. ښه، هغه به هم بیا ووینو چې اصل څنګه ځینې را اخیستل کېږي دا چوکاټ. نوی زوړ بادشاه نه لري. ښه، دو نوی بادشاه بیا د دغه ځای نه راوځي. دغه خانې نه دي، دغه په دوی کې دغه زاړه بادشاه هګۍ ورچولې ده، اوس به بیا نوی بادشاه د دغه خانې نه راوځي. ښه، یعنې په دې صندوق کې اوس باچا نشته؟ اوس باچا نشته، پکې 4-5 ورځې بعد به راوځي بل نوی. نو د دوی عمر څنګه دی؟ یوه مچمچۍ چې وزېږي مثلا بیا دی څونې عمر لري؟ دا یوه مچمچۍ نه ده، د هګۍ د ورځې نه. هګۍ چې کله باچا واچوي، د باچا یې هګۍ اچوي. دا چې کله باچا هګۍ واچوي بیا 12مه ورځ د هګۍ مچمچۍ ځینې جوړېږي، چې بیا 20مه ورځ دا په کار پسې وځي. 12مه ورځ دی د هګۍ څخه راوځي او 20مه ورځ بس دی فعاله دی، ګرځي؟ دی فعاله به دی، بس دی کار کوي، راوړي اصل راوړي. بیا دی څونې عمر ژوند کوي؟ دا یوه مچمچۍ په سیزن کې 40 ورځې عمر لري. دا یوه مچمچۍ نه ده، دا 40 ورځې عمر لري. نو مچمچۍ به سړی چیچیم؟ خامخا. تاسو څنګه ورسره اموخته یاست که د وسایلو؟ وسایل خو ډېر نه لرو، خو دغه یوه خولۍ ده بس، دا ورته په سره و چې فقط په مخ او په سترګو ونه خوري. د نور وجود هم بیا ورسره اموخته دی، د تاوان نه راته کوي. چې ومه خوري بس ډېر تاثیر نه در باندې؟ تاثیر نه را باندې کوي. او دا ګرمي پر دوی باندې خو به بد تاثیر نه لري؟ فقط خسیره په باچا باندې بد تاثیر لري، نور د مچمچۍ دپاره چې ډېره ګرمي خو نه، دغسې هوا که د اوس چې ده دا ورته فایده لري. دوی په کومه هوا کې اصل ورکوي؟ دغه د پسرلي په موسم کې؟ دا په کال کې موږ په خپله په ډېرو ولایتونو باندې ګرځو. اوس لکه د ځو وردګو ته، بیا د وردګو نه ځو هغه ته بېسود ولسوالي ورته وایي، هغه ته ځو، بیا د هغه نه بېرته ځو هلمند ته، بیا د هلمند نه بېرته بیا ژمی هلته تېروو، یا هلته تېروو یا دالې راځو. په کال کې دغه د اصل ورکولو موسم یا د څه وخته څخه شروع کېږي؟ پسرلي نه شروع دی، بیا تر منیه پورې شته. د پسرلي څخه شروع کېږي. اوس مثلا دغه اول سیزن دی؟ دا اول سیزن دی. ښه، صندوقان مو د کومه ځایه راوړل؟ دغه صندوقان موږ خو د اوله کاروبار چې شروع کړی دی دا مو د پاکستان د خوا شروع کړی. یا سږ کال دغه اوس چې تاسې کار شروع کړی دی دغه صندوقان مو د کومه ځایه دلته را انتقال کړي؟ د هلمند نه دلته را انتقال کړي. د وردګو نه مو هغه ته هلمند ته انتقال کړل، د هلمند نه اوس دلې را انتقال کړي. او د دې ځای بیا چیرې وړي؟ د دې ځای بیا بېرته وړو وردګو ته. بېرته وړي وردګو ته؟ هلته هم یعنې دا د هوا په خاطر باندې؟
او هغلته اوس داسې ده چې اوس هغلته ګلان بیا را پیدا دي دلته خو زه ګلان ختم دي هغلته اوس ګلان را پیدا دي بالکل د دوی کار د ګلانو سره دی بالکل د ګلانو سره دی چې ګلان وي بس دی آباد دي که ګلان نه وي ختمیږي بالکل هغه څنګه خو دا د ژوند ټول په ګلانو باندې دی لکه د بچي خوراک دی په هغه د ګلانو نه دی د دې خپله خوراک چې دی د ګلانو نه دی دا ټول هغه درآمد چې دی ټول د ګلانو نه دی چې ګلان نه وي دا بیا ګزاره نه کوي هغلته ښه څنګه په یو بل صندوق کې ګورو چې دا باچا ووینو ما چې درته چې د چیچانو هغه خوراک چې دی هغه د ګل نه یو رقم ګرد دی چې راوړي هغه دغه دی دغه ژړ ژړ نه دی ښه دغه دننه په دا سوریانو کې چې دا په سوریانو کې چې دی دغه ګرد دی راوړي په دغه پښو کې ښه دغه شیره ده چې دوی راټوله کړې ده دلته یې ځای پر ځای شیره ده چې دی راټوله کړې دلته یې پر ځای پر ځای کړې دا چیچان چې کله د شورګینیانو نه راووځي بیا اوله پله د دوی خوراک دغه دی ښه یعنی دغه غټې مچمچۍ خو نو بیا هلته راوځي د باندې خوراک کوي چیچان یې دلې خوراک کوي ښه هغه غټې مچۍ چې دی هغه یا ورځي ګلانو ته د ګلان نه چې اصل راټول کړي هغه ګلان دی دلته صفا کوي چې صفا یې نه کړي هغوی پورې خوري نه چې کله دغه اوس تازه شاتې چې نن اصل دی چې نن راغلی دي دا اوس دی د شپې بیا شروع پر کوي دا ګرد راپورته کوي دالې چې دلته ټول بیا دی خوراک کوي دغه اوس خوراک کوي اوس خو دلته دا دغه د ګلانو شیره معلومیږي په دا سوریو کې او اصل یې معلومیږي صمیمي صاحب ته لږ نږدې شارټ نیسي چې دغه توپیر یې د شیرې و د ابل مخې راواړوه رؤف خان دا مخ ګوره دغه ژړ ژړ شیره ده وه او دته موږ ګرده وایو د مچمچو والا ګرده ورته وایو ګرده ورته وایاست دغه ژړ ژړ چې دا د ګلانو شیره ده او دې خواته دغه روښانه چې معلومیږي دا اصل ښه دا نو بیا څنګه سره جلا کوئ که دوی په خپله د مچمچۍ خوراک جلا یږدي او اصل بیا جلا اصل خوراک جلا نه یږدي دا چې ماشین ته موږ ور واچوو دغه نه راوځي د ماشین نه فقط دغه اصل راوځي د ماشین یعنی دغه یوه راواړوه دا بل مخ دا یوه مړه سوې ده که څنګه یا دا اصل خوري اوس ده ښه اوسئ مري به هم دلته دا نامانه خامخا مري دا چې یوه مچمچۍ 40 ورځې عمر لري خو خامخا دغسې مري اوس دغه ځای ته وګوره داسې مري دا چې مړه شي بیا دا نور یې راباسي دا چې مړه شي په صندوق کې دننه بېله مچمچۍ نه هغه هم چې ژوندی وي بل شی نه پرېږدي دننه په صندوق کې دا نورې مچمچۍ یې راباسي د نورې راباسي دغه یو څه غټ نه معلومیږي دا نر دی دغه یې نر دی دا تر دا نورې چې لږ غټ دا یې نران یې دا کم په صندوقانو کې د پسرلی پیدا کېږي ځکه چې د بعضې باچایان زاړه یي هغه مړه کوي بیا دی نوي چې جوړوي دغه نوي باچا سره بیا دی په ټول عمر کې یاورې دی دغه باچا سره یو ځای کېږي نو یعنی د باچا عمر یې تر دا نورو عادي مچمچیو زیات دی ډېر زیات دی دغه اوس باچا دی کم یو دغه خواته ولاړ ښه دغه یې باچا دی دغه یې باچا دی ښه دی تر دا نورو غټ دی ښه بل باچا دلته وجود نه لري دلته بل باچا وجود نه لري چې کله بل باچا هم پیدا کېږي دغه وژني ښه نو ته رؤف خانه غږ لږ لوړ کوه چې دا غږ سم راسي صحیح ده سم او دا هم غټ دی دا تاول دا نران دی نران دی اوس د وینې داسې ډبل دی او د دوی ته وګوره دا بیا داسې شوی دی اوږد دی او اصل یې دا نارینه ورکوي که ښځې یا دغه کاریګر یې ورکوي دا نه ښځې دي نه نارینه دي دا کاریګر دي ښه یعنې په دوی کې 3 ډولونه شته یو یې نر دی 4 ډولونه یو یې باچا دی نر دی ښځه ده او ښځه نشته پکښې کې 3 ډوله دي نر دی باچا دی او کاریګره ده عسکر دی ښه نو دغه نارینه بیا څه وظیفه اجرا کوي دا کاریګر خو ځي اصل راوړي او دغه نارینه نه دي دا نور هېڅ وظیفه نه لري ښه اضافه دي فقط دا په د نوي باچا سره چې په دغه فارم کې کوم هغه وي کوم باچا نوی راوځي هغه بیا 12مه ورځ خو باچا راوځي د خانې نه هغه بیا 14مه یا 18مه ورځ ځي هوا ته پورته کېږي بیا 3 کیلومتره دا په هوا کې پورته کېږي په دغه نرانو کې چې هر یو نر پسې ورسېده بس دغو سره دا یو ځای کېږي او بیرته راځي بس د نرانو دغه وظیفه ده بېشک
نوره وظیفه ران نه لري. ښه دا یې باچا و. دا یې باچا و. ښه دا طریقه به هم بیا ووینو چې څنګه دوی تاسې دغه اصل راباسئ دا به درته ښه د دغه څخه هغه به هم وروسته ووینو. او په ژمي کې بیا دوی څنګه یي؟ په ژمي کې بیا دا اوس مثال دا صندوق اوس وینې دونه مچمچۍ ده کې دا په ژمي کې ته دغه ځای پورې پاتې کېږي د نور کار هغه خواته ګرده خالي کېږي. یو باچا پاتې کېږي کمې مچمچۍ پاتې کېږي هغه بیا په پسرلي باندې بېرته چیچان کوي چې کله د صندوق پوره شي بیا دی موږ ګرو ورته وایو بیا دی ګرو ورکوي. ګرو یعنې بل صندوق جوړوي. ښه په ژمي کې دوی نه راوځي؟ راوځي کمې راوځي کومې که اوبو ته ضرورت وي هغه راوځي نورې نه راوځي ځکه ګلان نه وي چې راوځي هغه ختمېږي. نو د ژمي خوراک یې هلته ذخیره کړي یا هغه موږ خپله په هغه وخت باندې بیا بوره ورته اخلو بوره ورکوو. ښه نو دا اوس د دې ځایه مثلا چې ته ځې بیا چیرې انتقالوې خپل صندوقان؟ د دې ځای بیا وړو خو وردګو ته. دا څنګه انتقالوي؟ په موټرانو کې وړي؟ مازدیګره ماښام موټران ورته راولو او دغه شیان چې دي دا خو ورمیخ کوو دا ګرده میخ کو ګرد پې جوړ شي او دغلته بیا دروازې دي دغه دروازې بندوو او ماښام یې برابروو. بیا نو یعنې دوی نشي راوتلی؟ دغه ګیټونه چې بند کړو بیا نشي راوتلی وه یوه دانه هم نشي راوتلی. ته راځه داسې به ګرځو شروع کوي که ډېر شروع کوي خو موږ چاته مشوره هم ورکوو د 500 صندوقانو نه پاخوا تر شپېتو تاویاو پورې چې وي بسنه ورته کوي. دا بیا څو نفره کاریګر غواړي چې دا سنبال کړي؟ ته سلو پورې اوس دغه مچمچۍ زما خپلې دي 100 پیټۍ مچمچۍ دي دا زه په تانه اثر باندې کاله کولی شم هنر کار یې په تانه اثر باندې کولی شم. یو صرف اصل کشي یې شوله اصل کشي ته بیا یو یا دوه کاریګر نیسي نور کار یې ټول په یوه کس باندې کېږي. که چېرې ته یو نیمو سلو واوښتلې بیا د یو نفر په وس نه ده پوره هغه به بیا بل کاریګر پیدا کوي. بلکل. او دغه اصل هره شپه راباسي که یا په یو څو ورځې یا دا داسې کوو چې اوس دغه سیزن ته هم دلته د انارو سیزن ته هم کښېښولی دا به ته هغه پورې کار نه پرې لرو چې څو د انارو نه اصل را ختم شوي نه دي چې کله اصل د انار نه را ختم شي بس دغه موږ شروع پر کوو اصل یې باسو زه تیبا راوځو. ښه یعنې دا څونې وخت نیسي چې دلته دوی دغه خپلې خانې ډکې کړي دا سوري ډک کړي د اصل؟ خو وخت دی یو د اصلو د کار وخت دی د اصلو د کار وخت 20 ورځې 25 ورځې وخت نیسي دلته خو اوس موږ په تېرې کړ ډېر وخت دی تقریبا 3 میاشتې موږ دلته تېرې کړي دي خو د اصلو وخت چې دی دغه 25 ورځې وخت دی دغه یو 6 ورځې به نور هم وي ځو ته اصل ټولوځو. او ته خپله په دې کاروبار کې دې څونې سرمایه مصرف کړې ده؟ ما د اول پله مې چې شروع کړې ده 3 لکه افغانۍ مې ورته مصرف کړي دي. او اوس سرمایه څونې ده؟ اوس تقریبا دغه چې خرڅومه دغه تقریبا 9 لکه افغانۍ کېږي. 9 لکه افغانۍ؟ نو تر دې به هم زیاتېږي دا چې څونه د زړه وغواړي. اوس سږ کال ما د زړه نه ورته چې ډېر یې کم کړي دغه صندوقان چې د ما وینې دغه صندوقان تقریبا 100 یو سل اتیا یعنې 12 لکو ته ما د سرمایه پورته کولی شوی خو ومې په دونه غوښتل چې کال آباد به ما چې دی اصل ډېر وکړي اصل ډېر تولید کړي ګټه یې ډېره لاسته راسي. او دا نو بیا اوس چې اصل مو راویستل مثلا د صندوقانو څخه دا بیا د بسته‌بندي څنګه کېږي چیرې ځي چیرې خرڅېږي څنګه کېږي؟ والا دغه کار بیا په افغانستان کې بیخي په صفر سره مخامخ دی داسې 1 کیلو تا رانیولي 1 کیلو هغه رانیولي په دغه رقم یې بس کار ورخلاصوو. یعنې په خپله داسې یو فابریکه نشته چې د دې دپاره بسته‌بندي وکړي یا کوټۍ یا بوتل یو شی ورته جوړ کړي؟ داسې یو شخصي لري خو هغه بیا موږ ته چې ورشو موږ نه اصل بیخي غواړي نه بیا چې وم غواړي په داسې یو قیمت یې غواړي چې هغه زموږ د موټر هغه کرایه نه پوره کوي. او په اصلو کې به هم پارک یې مثلا؟ نور په اصلو کې پارک نشته اصلو کې پارک صرف پارک په دغه کې دی چې د مثلا د کندهار د انارو د ګلانو یو څه ضعیفه دي د دې چې لاړ شي بیا هغلته وردګو ته هلته د سنجتو ګلان دی هغه بیا یو څه کیفیت یې لوړ دی دغه نه هلته بیا موږ شینشوبی ورته وایو هغلته زموږ په غرو کې ډېر هغه بیا دغه نه بیا په ټول افغانستان کې دغه کیفیت لوړ دی. دا نو په څه سبب؟ خو دا منطقه یخه ده یو خو منطقه یخه ده یو دغلته د پسرلي اصل چې وي په دوی کې خامخا د ژمي خوراکه پاتې وي په دغه کیفیت لږ کمېږي هغه خواته چې څونه ځي د مني خواته چې څونه ځي دلته د بورې نه لرې کېږي نو هغه کیفیت یې ځکه لوړېږي. او دولت د خوا څخه مثلا ستاسې سره کومه مرسته سوې ده یا تاسې اړتیا لرئ چې دوی مرسته درسره وکړي؟ اړتیاوې خو ډېرې لرو مثلا ما اړتیاوې خو دغه دي چې اوس مثال موږ سږ کال هلمند ته تللي وو
هلمند کې به خلکو راته ویل چې موږ هلته رویحانو ته مچمچۍ شوې دغه کلي خلکو به راته ویل 2 ورځې به هم دلته مچمچۍ کېښوله دې ځای نه به بیا پسې واخیستلو خو د دولت به هم دا راته ویل چې دا تاوان رسوي او موږ به دا ورته ویل دولت ته موږ پخپله ورغللو وزارت زراعت ته ورغللو چې ګوره که دغه تاواني شی وي خو بالکل یې بیخه ختم کړه ته ووایه چې دا تاواني دي ور موږ پخپله ورکوو او دی داسې وایي چې د هلمند خلک وایي چې دا د زموږ ریحان خوري په زراعت کې چې بیا پوښتنه وکړي هغه بیا دغسې نه ده دا د زراعت د انجینران څونه پوښتنه کړې دا 90% د هر ګل چې دی دغو ته پایده رسوي یعنی دا یو بې اساسه خبره ده چې مچمچۍ ګل ته نبات ته ریحانو ته هیڅ ته تاوان نه رسوي دا فقط یو بې اساسه خبره ده اوه دا بالکل بې اساسه خبره ده دولت نه هم دغه توجه ده چې دغه خبرې ته موږ سره همکاري وکړي نور همکاري نه ځینې غواړو که دغه د امریکا هرې راته وکړي دونه یو شی راته جوړ کړي دونه یو امر دې موږ ته وکړي چې کومې منطقې ته ولاړو د چا کور ته نه مزاحم کېږو د چا په اصل ته که تکلیف وه موږ یې پخپله غاړه اخلو او که داسې وه چې د خلکو په خبره باندې ګرځي هغه خو بیا زموږ تکلیف نه دی واقعا رښتیا هم دغسې خبره ده رؤوف خانه بله خبره دا ده که چیرې دولت ستاسې سره همکاري وکړي مثال یوه خبره تا یاده کړله چې دلته د بستهبندۍ دپاره د دې کم داسې ترتیب نشته چې دغسې یو ترتیب درته جوړ کړي دا به ډېره ښه خبره وي کاشکې جوړ کړی وه ډېره ښه خبره وي زموږ به مال که ارزانه وه که قیمته وه په هغه یوه ځای به خرڅېدی موږ به په هغه خپل مصرف باندې رسېدلو اوس دغسې کار دی چې اوس موږ دغلته مچمچۍ راوړي دي اصل ښه ډېر راسره وي خرڅېږي نه د دې په کرایه باندې اوس موږ مانده یو چې اوس به دغه ځای پورې کرایه به څنګه کوو اصل راسره دي خو څوک یې رانیسي نه نو په خپله دغسې غوښتنه د مسؤلینو څخه کړې ده څو ځله هم ته ځینې کړې ده خو بس سر نه پکې راوي دا موږ څو ځله کابل ته ورغللو د وزارت تجارت هغه ته څه شي ورته وایي هغه ته ورغللو چې دغه د پاکستان یو رقم اصل راځي د هغه په نامه د پلوڅې په نامه دا موږ ته ډېر تکلیف رسوي اوس هغه د پاکستان ماشینونه لري هغه په ماشینانو تولیدوي دلته یې راوړي په 110 روپۍ کیلو تمامېږي موږ دلته په 110 ورکوي یعنې موږ خپله د خیمې خرچه نه راپوره کوي د مچمچیو خرچه هم نه راپوره کوي دا به موږ هغه د کور خرچه څنګه ځنې برابروو نور کار به څنګه ځنې کوو هغه بې کیفیته او ماشیني اصل چې دلته راځي مثلا او هغه هم د پردي هېواد څخه مثلا ستاسې پر اصلي اصلو باندې تاثیر اچولی دی کاروبار یې درته کمزوري کړی دي بله خبره دا چې دولت د بستهبندۍ په برخه کې باید کومک در سره وکړي نورې کومې غوښتنې دي مثلا ستاسې اړتیاوې چې دولت باید همکاري در سره وکړي نور غوښتنې نه لرو فقط صرف چې دغه دوه کاره راته وکړي یو د خلکو مزاحمت را سمانه کړي چې هغه دی کولی شي ځکه چې وزارت زراعت ته چې ورشي ورته وایي عامه پوهاوی هغه ولایت ته ورکړي خو د هلمند ولایت چې دی هغه ډېر ناپوهه دي ځکه مچمچۍ مخکې نه وه ورغلې سږ کال مچمچۍ ورغلې وه ولایت چې ټول یې داسې خراب کړلو چې 2 ورځې مو دلته مچمچۍ شو هغه ځای بیا پورته کړلو بیا بل ځای شو هغه ځای بیا پورته کړو بیا بل ځای شو او دا په حقیقت کې منلې وه چې دی هر چا چې ورته ویلي وو چې دا تاوان رسوي خو دی په حقیقت کې منلې وه ځکه داسې یو څوک نه و چې هغه ته یې پوهاوی ورکړی وی زموږ خبره خو یې منله نه ځکه موږ ته یې ویل چې تاسو د خپل مال دفاع کوئ او بل داسې څوک نه موږ زراعت والا ته هم ورغللو چې دغه مچمچۍ که تاوان وي ته ووایه چې تاوان دی موږ ور پخپله ورته وراچوو د خلکو مزاحمت دا دی چې دوی وایي مچمچۍ فصلونو ته تاوان رسوي او که نور مزاحمت هم کوي نور مزاحمت نشته په مچیو کې ښه نو څنګه دې خوښه ده رؤوف خانه چې ورسو او دغه د اصلو د راایستلو طریقه وګورو چې څنګه راخیږي مې درته خوښه ده د هغه د اوله به شروع پرې وکړو بیا په وخت زمان سره دا بیا ترشیږي تروه کېږي پاخه یې څنګه یي او ناپاخه یې بیا څنګه یي پاخه یې دغسې رڼه معلومیږي دغه ته اوس وګوره دا داسې رڼه معلومیږي برې شي کله چې پاخه شي هغه بیا دغسې وي ته اوس درته وښایم اوس چې پاخه شي پاخه اصل دغه دی دا چې اوس داسې ځینې پرېږدي دغه دی اصل وینې او بالکل دغه پرده صمیمي صاحب دې خواته راسه زه به هغې خواته کښېنم ښه دی به راسي دې خواته پاخه اصل دغه دی دغه سربیره چې پرده ورباندې اواره ده اوه او دا پرده چې نه لري هغه بیا نه دي پاخه هغه بیا پاخه نه دي هغه بیا ځینې نه راباسي ځکه په وخت زمان سره بیا خرابېږي دغه پرده خپله پرې راځي که دا مچمچۍ پرې اواروي په خپله پرې اړوي ښه یعنې دوی په دې پوهېږي چې دا اصل پاخه سو هغه پټ کړي اوه په دې دی پوهېږي په صندوق کې ښه اصل نشته یو بل صندوق ته ځو
شنه کې شا اصل وي پکې داسې یو صندوق ته ځو. ښه نو دلته خو مچمچۍ ډېرې هم دي او دوی د انسانانو سره بلدي دي دا دي چندانې کار نه لري. دوی د انسانانو سره کار نشته. نو دوی څه وخت د انسانانو سره کار لري؟ په هغه وخت کې انسانانو سره کار لري چې د یا وژي یا په هغه ورځ باندې موږ خوراکه ورکړې وي، په هغه ورځ د انسانانو سره کار لري، یا د دغه ځای هم بل ځای ته یوړل په هغه 2 ورځو باندې، په هغه اوله 3 ورځو باندې نه دي، په هغو 3 ورځو باندې د انسانانو سره لږ مشکل جوړوي ځکه دی نابلده وي، هغه خپل صندوقان ورته معلومېږي ستړي وي سړی خوري بې ځای سوي او بل ته نږدې یعنې ګلانو شینګیا ته نږدې دونه ورته نږدې دونه پایده ډېره لري او په دغه دوبي باندې بیا دی سایې ته نوکي ضرورت لري. په دوبي باندې باید نوکي سایې ته ایښي وي چې د لمره څخه لرې او چې د لمره څخه نوکي لرې وي بیا ښه کار کوي. دوه چوکټه به راوباسو، هغه عملي کار به درته وکړو، نور خو موږ اصل باسو نه. یعنې اوس یې وخت نه دی؟ اوس یې وخت نه دی، فقط صرف د دغه دپاره تاسو ته 2 چوکټه وباسم چې تاسو ته دغه چې موږ یې ووینو، تاسو یې ووینئ او خلکو ته یې ورسوئ. دا راکړه چې کوم یې ورسوي. روب خان د دې تر څنګ بله وظیفه به نو نه لرې؟ نه، ښه دغه مې کاروبار اوس شور جوړ کړئ یا کار نه در لري. نور به خیمې ته ځو. ښه ځو خیمې ته. سمه ده. نو ځو دوستانو خیمې ته. د نوره پروسه خو مو دلته ولیدل چې د مچمچۍ روزنه څنګه ده او روب خان ټول مسایل راته تشریح کړل. دغه یو کار پاته دی چې د اصل څنګه راخیږي. به کار شروع کړو، هلته به ماشین هم وګورو، هغه د ماشین چې کومه طریقه ده هغه به هم وګورو. صحیح به کار دغه ده شروع. صحیح. دلته چې ما درته ویل چې اصل چې پاخه شي بیا موږ دغه رقم کوو. ښه دغه ته موږ شانه وایو. شانه. دغه خولې چې پرېږدي دا باندې د داسې کوو. دا پردې ځینې لرې کوي. دغه پردې فقط په دغه ځینې لرې کوو. د دې سره خو دې مچمچۍ هم راوړي دي. دا یوه مچمچۍ دا بیرته ځي. نو دا کار هم ډېر وخت نیسي او یو څه وخت غواړي. دا اوس په 2 ورځو دغه 100 پیټۍ موږ لا په 2 ورځو باندې اصل کشي کولی شو. 100 پیټۍ په 2 ورځې. کم کار یې ډېر سخت دی؟ بس دغه اصل کشي یې ډېره سخته ده، چې یو ځای نه بل ځای ته ځو. دا نوره سخته نه ده، فقط کسان ډېر غواړي. ښه دا چې راوباسئ دا اصل د ډېر وخت دپاره پراته وچیږي، تاوان کوي نه کوي؟ نور تاوان نه کوي، فقط یخی په ژمي باندې یخی کېږي، په دوبي بیرته ویلې کېږي، بس تاوان نه کوي. چې 10 کاله راته پراته وي تاوان نه کوي. کمیږي خو نه؟ نه نه کموالی کوي نه زیاتوالی کوي او نه خرابېږي. دلته چې په دغه ځای کې دا صندوقان چې مو ایښي دي داسې یو کرایه پیسې څوک موږ به نه درڅه غواړي؟ یا دغه ځایونه دغه کرایه مې څوک نه درڅه غواړي. که ډېر یو سړی هم تکلیف کړي یو 2 منه اصل ورکوو. هغه چې موږ بیا غو نه ورکوو، که دی وغواړي که ونه غواړي اصل ورکوو. تاسو خپله پیرزوینه ورسره کوئ؟ ښه اوس دې خواته راځي که نه راځي؟ اوس چې 100 صندوقه خالي کړې اندازاً څونه اصل کېږي؟ بس داسې وبوله چې 200 کیلو 300 کیلو اصل کوي. ښه په دا یوه سیزن باندې په دا یوه صندوق کې نو چې حساب ورته وکړې 2 کیلو کېږي؟ 2 کیلو 3 کیلو داسې ته صندوقانو پورې پاکه. دا صندوقان شته 10 کیلو هم کوي، دا صندوقان شته بیا بیخي کوي نه. دا نو په څه خاطر؟ خو بعضې صندوقان ښه وي، نفوس ډېر وي پکښې کې. بعضې صندوقان بیا
نفوس دونه نه وي چې هسې په کته خپل ځان یې ساتلی وي. ښه دا اوس بیلر دی یا دا ماشین د څنګه ماشین دی؟ دا په هغه جوړېږي خپل مسلکي لري هغه یې جوړوي بیا ښه موږ ته را رسېږي. اوس تا دغه د څنګه ور واچول سمې سره تر نږدې راسه ورته دغه د ننه حالات یې وګوره. دغه شورګینیان دي ما ور واچول دغه رقم ور اچول یو کېږي. راپورته که بېرته یې ور واچو دغه رقم ور اچول کېږي. ښه دا دې ور واچوئ. دا 4 دانې شورګینیان پر هره پیره باندې ځای وي. ښه بیا یو مخ بیا دغسې تاویږي دغه رقم تاویږي دلته دغه خواته په خپل اصل ځنې وځي هغه ورته وګوره. بس د یوه مخ نه یې اصل ووتل اوس د بل مخ نه وباسو. دا چوکاټونه پر دا بل مخ راړو اوس یې په دا بل مخ راړو. دا د یوه مخ ته ووتل. اوه ښه د وینې اوس چیچان ته تاوان نه رسوي په کته اصل راباسي. دغه یې چیچان دي؟ دغه یې چیچان دي د سوریې چې بند دي دا ټول چیچان دي. مرتبه په سره تو تر اوسه پورې خو نه دی راپشی کنه؟ نه یو رو ورسې ټول شي. د دختر کوخ که جلوی پسر ورکه دغه طریقه و د اصل د رایستلو د دې نه اصل خلاص شول. دغه پې ورته وګوره چیچان په همغه رقم بس په دا ځای باندې کار پای ته رسېږي. اوه د دغه ځای نه بېرته ځو تېمغه صندوقانو ته دغه شیان ځي او بس کار یې خلاصېږي. د خالي چوکاټونه بېرته هلته ږدي. اوه ښه دغه بند چې دي دلته چیچان دي؟ دغه چیچان دي ګرده چیچان دي. او هغه خالي چې سول دلته اصل و دلته اصل و خلاص شول راووت. اصل بیا دغه ځای نه دغه رقم صفا کوو. ښه بیا دلته دغه لاندې نلکه چې لري د دې څه راوځي ها؟ خوشبويي نه لره شته ته یې ور دای مو ته پرېږده هغه ته به سیره ور وخېږي ماشین ته شه. دا رؤوف خان صافه بیا د څه شي لپاره ورکوئ؟ صافه دغه یو چیچان نه دی دغه چیچان هغه بعضې په دغه هغه کې ماشین کې راوځي چې هلته د اصلو سره ګډه نه شي صافه په دغه ورکوو. یعنې صفه اصل یې د صافې څخه راوځي. اوه پورته کړم؟ نه ودرم داسې ډېر دي پرېږده. دا د اصلو طریقه ده په دغه رقم یې راوباسو. دا اوس دغه درې چوکاټه تا ور واچوله؟ اوه دا د دغو درو چوکاټو اصل دی؟ اوه ښه ځینې د بازار کې چې خرڅېږي خلک ډېر باور نه په لري وایي ځینې شیان ورسره ګډېږي. داسې هم شته چې د اصلو سره کوم بل شی ګډ شي؟ اصلو سره مچمچو والی نه شي ورسره ګډولی. بعضې خلک هغه که ډېر هغه وي مثال په خارجي سطحه درته ووایم چې هغه یو شی که ورسره ګډ کړی شي مچمچو والی نه شي ورسره ګډولی. او دا نو تاسې دغه دبلي ته چې ور واچول دغه یې بس ستاسې بستهبندي ده دغه طریقه دا یې د موږ طریقه ده. ته دې اخوا ته ځو ته موږ هېڅ هم نشو ورسره کولی. دغه یو دبلی نو بیا په څو خرڅېږي؟ دا نو بس 200 نه واخله بیا ته 500 پورې شته پکښې. اوس د دغه اصل قیمت څو دی؟ دغه 2500 افغانۍ قیمت. دلته کوم یو چې رانیولی کسار یې څه شو؟ 1 کیلو. 1 کیلو؟ په 2500 افغانۍ. ښه نو ډېر ښه مننه کوو. نور که څه ویل لري رؤوف خان؟ بس مننه ژوندی اوسې فقط دغه هغه یوه خبر ده اوس هم درته کوم هغه وخت مې هم درته وکړه چې هغه دی بعضو خلکو که کومه دغه مرسته دې موږ سره وکړي چې
هغه د بعضو خلکو چې موږ ته مزاحمت کوي هغو ته یو عامه پوهاوی ورکړل شي چې موږ ته ډېر تکلیف نه رسوي. که چیرې تاواني شی مچمچۍ بیا دوی موږ ته وایي چې دا تاواني موږ په خپله ختموی شي. بالکل دا چاره خو نو تر ډیره ځایه پورې زراعت پوهانو پورې اړه لري. دوی باید د هغو مشورې واخلي لکه څنګه چې تا وویل چې دا شی تاوان نه رسوي. صحیح دی. دغه نورې اضافه خبرې چې د خلکو په منځ کې عامې دي تر څو د هغه مخنیوی هم وسي او ستاسې کاروبار د ښه والي دپاره هم یوه لاره برابره سي. نو تشکر، خوشحاله اوسئ. دا ځانګړې خپرونه چې د اصلو د تولید د مچمچۍ د روزنې په ارتباط باندې وه، تاسې ته وړاندې سول. ستاسې له ملتیا څخه ډېره مننه کوو. خپل پروګرام پر دې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شه.